په لاندې ګراف کې د ای بی سی مثلث او د پی ټکی لرو. دا د ای بی سی مثلث دی او دا هم د پی ټکی دی. تاسو نسبت د پی ټکی ته د ای بی سی مثلث انځور 2 برابره لوی رسم کړئ. په داسې ډول باید رسم کړو چې هر ټکی د پی له ټکي څخه 2 برابره لرې رسم شي. لکه دلته د ای ټکی لرو، د ای ټکی باید 2 برابره لرې شي. او یا هم دلته د بی ټکی لرو، نو دا باید هم 2 برابره لوی رسم شي. که چیرې بی ټکي ته وګورئ، بی ټکی اوس 3 واحده لرې دی او که وغواړو چې انځور یې 2 برابره لرې رسم کړو، نو باید 6 واحده ولاړ شو. دا رسم واخلو او 6 واحده لرې به کېږدو، تر دې ځایه 3 او 3 واحده به نور هم دې خواته یوسو. ښه ده. د سی ټکي ته که چیرې وګورو، دا د پی له ټکي څخه 3 واحده ښکته خواته دی، نو 3 واحده به نور هم ښکته خواته راولو. او که چیرې د ای ټکي ته وګورو، دا بیا د پی له ټکي څخه 4 واحده پورته خواته دی او 4 نور به هم پورته یوسو چې دا ځای راځي. ښه ده، دا یې انځور شو. دلته له موږ او تاسو څخه بله پوښتنه دا کړې چې د ای بي زولې اوږدوالی څومره دی. نو که چیرې ورته وګورو، د ای بي زوله د ایکس په محور کې تفاوت 3 واحده دی او د وای په محور کې تفاوت 4 واحده دی. که چیرې فیثاغورس له قضیې څخه کار واخلو او 3 مربع جمع 4 مربع کړو او بیا یې جذر ونیسو، نو موږ تاسو ته به ای بي په لاس راکړي چې 15 کېږي. وبلیکو 15. ښه ده. اوس موږ او تاسې رابشو او په انځور کې به وګورو چې په انځور کې څومره اوږدوالی دی. معلومه خبره ده چې باید هغلته هم 2 برابره وي. دلته که ورته وګورو، دا ځای 6 واحده دی، یعنې د ایکس محوري، او د وای محوري 8 واحده دی. نو 6 مربع جمع 8 مربع مساوي کېږي له ای بي مربع سره، چې 6 مربع 6 درج کېږي، 8 مربع 4 شپېته کېږي. نو که چیرې جمع شي او جذر یې ونیسو، نو 10 کېږي. وبلیکو 10. ښه ده. په دې ترتیب سره مو انځور رسم کړ. اوس به نو راشو او سم ځواب وګورو چې زموږ تاسې ځواب سم دی که نه. ډېر ښه.